دی ولسم شپه دی ټوله ورځ د جلوسونه شوي دي پرون شپه تېره شوې دی زیات نه زیات دوستانو لاس منټه د ژړا شپه دی د مصیبت شپه دی د نصیحتونو شپه نه دی پروردگار عالم د قرآن کې یې صرف د آیه مجیده ترجمه کوم همدې سره مسایل قرآن نه ټچ دي پروردگار عالم دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الله هم الجنه پروردگار عالم دی چې ما یو مؤمن څخه خرید او فروخت وکړ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الله هم الجنه بیا دی خستل او خرڅول ما یو مؤمن څخه خرید او فروخت وکړ خالق دی څه شی ورته واخیستو اوس اول مؤمن ته سترګې وغړوه چې مؤمن سه ما یو مؤمن څخه خرید او فروخت وکړ پروردگار عالم دی د قرآن د واضحه ترجمه قرآن کې هم ده ټول علماء دا ترجمه کړی دی اوس حضرت آدم علیه السلام یې مؤمن یم حضرت عیسی علیه السلام یې مؤمن یم حضرت موسی علیه السلام یې مؤمن یم حضرت ابراهیم علیه السلام یې مؤمن یم ما او تا دا یم چې ما او تا مؤمنان یم اوس پروردگار عالم کوم مؤمن څه سودا کړی دی کوم مؤمن څه خرید او فروخت کړی دی او د څه شي خرید او فروخت ورسره کړی دی ډېره زیاته توجه نو زه تفسیر دی آیه مجیده باندې نشم کولی مانه ټایم خرابېږي مسله ورسام ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان الله هم الجنه ما یو مؤمن څخه خرید او فروخت وکړ ورنه څه شی واخیستو نفسونه ورنه واخیستو مالونه ورنه واخیستو اولاد ورنه واخیستل بدرې کې څه شی وکړو بان الله هم الجنه ما ور باندې د جنت خرڅ کله یو کاس باندې ته یو ګاډی خرڅ کړې یا یو ځمکه خرڅه کړې یا ور باندې څه شی خرڅ کړې ته ورته کار پاتې شي که مالک یې مړه شي څه خرڅ کړې پیسې واخیستې د بدل کې یو ځمکه واخیسته یو نه څه واخیستو ته یو شی خرڅ کړ غد همغه شه ملکیت همغه شه د قرآن واضحه ترجمه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واولادهم بان الله هم الجنه ما مؤمن څخه خرید او فروخت وکړ ورنه مال واخیسته ورنه اولاد واخیسته ورنه نفسونه واخیستو بدلې کې ورباندې جنت خاص د دغه مؤمن د پہچان نه کېږي تر ادم نه ختمه پورې دغه مؤمن څوک دی دغې زمانې کې دا مؤمن څوک دی بلې زمانې کې به دغه مؤمن څوک وي قرآن واضحه نحته وخیره چې بیا به دعوې کوي چې دا خرید او فروخت ماسه شوی دی څوک به دعوا کوي چې دا خرید او فروخت ماسه شوی دی پروردګار عالم دی چې هغه مؤمن به نښته کوي د هغه مؤمن به نښت کوي فقاتلون ویقتلون غب نور خلق عام قاتل کی ذوالفقار پورې په لښکرې ورسوي یو شی اشاره درته وکړه خپله به عام آخري شهید شي سر به چیږدي رګو باندې دنیا کائنات کے حسین نے علاوہ پن چودہ کا سودا کریے نہیں دے کر یہ قرآن دی نن قرآن الگ سے ہو رہا وعدا علیہ حقا پروردگار عالم یہ جدا کا وعدہ دمو حقا دے پی تورات کے مادہ کا دستاویز نکلے دے والانجیل انجیل کے عام دغه دستاویز مالی کړی دی زبور کې عام دغه دستاویز مالی کړی دی قرآن کې عام دغه آیات نازل کړی د جنات مودي مؤمن باندې خاص کړی دغه مؤمن نه بل د شي امتحان واخیستو د لسم ورځې باندې مشهوره آیه مجیده ده وليبلونکم من الخوف والجوع ونفس واموال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون بل امتحان والنواقص تشي کے لوگے کے تندے کے خواب کے بیا حتی دا بل آخری امتحانی و نتشین انواخست وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
څه د هغه علي اکبر جنازې باندې ورغلی دی همدومره ویلي دي چې انا لله وانا الیه راجعون حسین علاوه بل چوک دی نشي دوستانو د خدایي سودا ته وکړه خور مختار شوې د اکبر زلفو سوداګر یې یا حسین ته نن دوستانو هغه ورځ وه دغه ذکر به زه دلته بعد کې بیا وکړم نورو تقریرونو کې نن هغه ورځ وه چې کله د لسم ټیټو مازدیګر شه که بنیحان بزرګوار دی چې حضرت آدم علیه السلام نه ونسه تر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام پورې انبیاء اجازت واخستو جنتونه پرېښلو راغلو چېرته راغلو د جنان حسین سلمیې ته ودرېدو څنګه ودرېدو که مدیحان بزرګوار دی چې غم یې د ادم په مسواک راغلو د جنت پر اوزنا ورته بېستون شه نوح نبي مصیبت کول زر کاله څه خبر د دې واقعې له دغه مضمون شو ابراهیم په ځان آتش د نمرود سوړ کړ ابراهیم هغه د اور توپ په ویر شه ابراهیم په ځان آتش د نمرود سوړ کړ درد یې سویځي چې په زړه د دغه بېلتون شه څه کوم بېلتون چې کله جنان حسین قدرمنې خور نه بېله شه کله یې هغه بېلتون ولیده خپل عذاب یې په ویر شه بیا یې چې کله مولا رسول سترګې وغړولې که مدیحان بزرګوار یې کله مولا علي سترګې وغړولې مصطفی او مرتضی چې پرې ادا شو د دې غم له تلې تریخ ورته ژوندون شو ډېر ژوندون تکلیف کې شه چې کله حسین ولیده نه دوستانو که مدیحان بزرګوار د خپل بیا کامل مرشد بدشاه انوار صاحب ذکر هم کوي غدیی چې کله بیا د ماچختر میر انوار د کربلا منظر ولیده بیا بدشاه انوار صاحب څه وکړو که مدیحان بزرګوار دی چې هغه ذات چې په مشکات مصباح زجاج و که انور شاه کوکب له اصله د زیتون شه ایدو د بدشاه انوار څخه د خرو رنګ زیر شه چې کله یې د کربلا د لسم مازدیګر ولیده د کمبار خاطر به څنګه پریشان نه وي چې صحیح سار یې د نوک په سنان راغلی دوستانو هغو انبیاو ته اجازت میلاو شه ننداره یې وکړه سلمي میلاو دي مولانا زمین حسین ته خو دومره به درته ووایم بس د یولسم شپې دوه ټکي درته وکړم ژړا نصیب څه دی دوستانو خو د ژړا شپه دی بېګا شپه ډېره ښه وه خیمو مخ ته مېړنی عباس ولاړو قدرمن اعتراف څخه خیالمند علی اکبر ناست و نوی بیبی څخه شهزاده قاسم جان ناست و وړې بیبي وړوکی ورور علی اصغر ورور او بېګا زنګول نن شپه ډېره سخته دی دوستانو مینې مینې سیاره د جګړو شپه دی زه به هغه ټکي نه کوم څه کوم عالمانو لیکلي دي یی چې نن کله د لسم ټیټ مازدیګر شه ظالمان خیمو کې جمع شو چې دغو خیمو کې داسې چوک شته چې د حسین خیمو ته به اوبه یوسي ورې استاد ورور ورسره لږه بیټکه کوه زه ورسره لږ د مینې ټکي درته د زورور وکړم یزید العین په وجونو کې دا شور شه داسې چوک شته چې د حسین وړو وړو یتیمانو باندې نن درې ورځې دي چې اوبه باندې موږ خپل مقصد پوره شه موږ د حسین شهادت وکړ خیمو کې خو یوه بیمار نه علاوه چوک پاتې لري دغې چوک شته چې اوبه یوسي خو یې ته فیصله یې وکړه چې د حضرت هور بزرګوار ښځه شته دي نه به مشوار به اوبه به یوسي کله حضرت هور بزرګوار ښځې ته دغه خبر ورسېده زړه کې خوشحاله شوه چې دا اوبه به د حسین یتیمانو په یوسم او بیبي ته به د حسین عذر وکړه د علي اکبر عذر به ورته وکړه د قاسم جان عذر به ورته وکړه لږ لیکونه هم نه کوو لږ لیکونه هم نه کوو د کربلا د ستوري وشي ولې هغه د لاهور بیبیانې نن کربلا کې تیارې پرې ناستې دي ما بې غواړم دوستانو د علي قدردانې لوڼې در کربلا تیرې په باندې ناستې دي وروره مینې مینې سوارو ما باندې سوچ کوم یک د حضرت هور بزرګوار ښځې کله اوبه راوړې کې خیمو ته کله اوبه راوړې
کله خیمو ته اوبه راوړې چې قدرمن خور د حسین دی د حسین ورور ضرورت د علي اکبر ورور یې ورته وکړ او دوستانو مینه مینه سجنات راوړه یې چې مشکلې اوبه راواخیستې بیبي ته یې وویل وړو یتیمانو باندې دغه اوبه ویش کړه چې ټول نه اول د اوبو جامې د حسین وړې بلبلې ته ونیسته او د حسین وړو چې نو دغه اوبه وڅښه چې بیبي د اوبو جام لاس کې راواخیسته کله د اوبو جام لاس کې راواخیسته چې د کربلا میدان باندې روانه شوه چې ترور ته ورته یې چې زما وړو چیرې وې ته د کربلا میدان کې څه شی کوې ورته یې ترورې ټولو نه اول اوبه دې ما نه ولې راوړې ورته یې لورې ټولو نه اول اوبه مې ځکه تا نه دارکې ته خیمو کې ټولو نه وانه ورته یې چې ځکه ما میدان باندې ولاړ قدمونه چیک کړو ته ما نه وړوکې په وړوکې وړلي انسان دی مینې صبر یاد وکړو یا حسین Mire, se ahora usted que está ahora. Ojalá no la sabes más para. Itu dah Ali kalau lalu pare boleh dari dah. Dah Ali dah lalu pare boleh dari dah. Itu dia khari warna hoka. Dah Ali nur dia khari hoka. Khari yatiman mujarana nak kerana ini. बीबी का इजाद हो गई बीबी का इजाद है रात हो गए मोटे को गलत सोचो दोस्तों बीबी का इजाद है रात हो गए तो वाला वाले यतीमों को वाले छोड़ने चाहिए इशारा करने वाले नहीं कर रही थी वो कहीं का अली कोई ये खबर है صداد میرانی نشان شرنگ ها سعادتو در میرانی خبر و سعادتو سر محسن سر مزدوان نمیگی سر بیده و دیگه تو پیزاد یاد سبکم ایتا آمنا بیدی پیزاد جوان که لگیه و دیگه تو کچوک نپیشنی نوزاها دو پیش انا ولی تد تو آنه میرانی عباس نشد itu yang jangan berdiri khabar badai sendiri. Dan ini kata jangan nurnya menilai apa skor saya. Kalau ini saya beriak Hussein. Itu begitu mendaraka izakir terbaca kita tahu. Itu begitu mendaraka itu semua makna pada orang ni. Semua makna Yusuf lawan ni. Makna ni kalau hijrah macam ni. Waktu dia waswa, demo semua tamata. Demo kemet pemajikan nuksul. وصل كان يبعث القوم بتتجمع ضد الرشا كان يبعث القوم ضد الرشا
خمومي خيوطي مال فاضي نشوف نشتري. Gustavo kala khemota da nasol nidesh mede. Da ali katagona logo teye jwas bara. Tona khudete khushbu tine katene najat chikhtar be. Le katene bobo bajwana lile wale. Na pegam. Sawale balbal mawla patul ki lahte. Ye jawab mauka da dole mere mon najat parekh nazar aagna. وقيت تلقي رغم موضوع مجان عليه وقيت زوارين مسير سراغنا ما وارين مسير سے نجاح پریخلا لوئے موت اجازات ہوگی زبا خیوات ناونا من بوارين مسير سے مشغول شا لکا بوانا بلبلا بینی تبنسا وقيت بابا جانا انی لارشا موت رابنا خودتا اجازات دے خواهد منی جوانا بلبلا کانا براوی نداره موت اجازت وقت از خدمت نوزا کلا ایت بابا جان انی خدمت نوزا ایت تولی بیبیان وقت سلام کری چو وقت سلام کری تو مادران اپلارا تو سلام واخلا چو وقت سلام کری تو مادران نکار تو سلام واخلا دوستان من انگارو نمپی وارم پر جوانا پر بلا دا خیمه و پنچ که بلانه ورانا نسیل سال منوخی ایت السلام وقت السلام علیکم یا ابو الحسان ایت مولا علی دوتری دماغ یعنی مسیح شاید اپلان نموافستا شاید نکنویلو شاید تنویلو توخو موتا پردیو خالق و سلام وقت وخمتا پردیو خالق و سلام وقت وعزت تونی کا علی بیام اللہ اکبر دوستانو وعیبر بلی خدا عجیبات کرتا کرده دا مولا علی زنگه داخ کرده وطیه دمان کتت چه دمان نکل ہے عزت دابا نکلانا ہے کلا در لزم تید مزدگاش کلا ممور تیران در روان اشرا مور سے وارے ہوئے قدمونا چیخو مخدیر غدونا کتوبت لجاب تیختنا روشا تمام سنیا مزدگار والے رونق لے سکلا نور پارے وڈے وڈے رچی کا دوتا موخو بابا جان کا دلواتی کچھ ہے مورم تیران گروہ دلولا موت سے پتر مزدگار والے رونق کو تمام شیرین مورے موت جوار تپلے گدے خود خود ما بچی کے رونق لے لیکن اولا گاؤ تو مسیح تولی پر ہمیں سفر یاد